الله له مؤمنانو څخه خوشاله شو کله چې هغوی له ونې لاندې له تا سره بیعت کو. د هغو د زړونو حال هغه ته معلوم و. له دې امله یې پر هغو ډاډیانه نازله کړه. هغو ته په انعام کې فتح ورکړه او د ولجې ډیر څه مالونه یې ورکړل چې هغوی به ډیر ژر ترلاسه کړي. الله برلاسه او د حکمت خاوند دی. الله له تاسې سره د ولجې د خورا ډیرو مالونو وعده کوي چې تاسې به هغه ترلاسه کړئ. په سمدستي ډول خو دغه فتح هغه تاسې ته درکړه او ستاسې پر خلاف د خلکو لاسونه له راپورته کېدلو څخه منع کړل تر څو چې دا د مؤمنانو لپاره یوه نښانه شي او الله تاسې ته د سمې لارې هدایت درکړی. په دې سربیره هغه له تاسې سره د نورو داسې ولجو هم وعده کوي چې پر هغه باندې تر اوسه پورې تاسې نه یې قادر شوي او الله هغه ایثار کړي دي. الله په هر څه قادر دی. دغه کافران که په دې وخت کې له تا سره جنګېدلي وای نو ارومرو به یې شاړولې وه او هیڅ ملاتړ او مرستندوی به یې نه و موندلی. دا د الله کړنلاره ده چې له پخوا زمانو را روانه ده او ته به د الله په کړنلاره کې هیڅ بدلون ونه مومې. هماغه ذات دی چې د مکې په دننه کې د هغو لاسونه له تاسې نه او ستاسې لاسونه یې له هغو نه منع کړل په داسې حال کې چې پر هغوی تاسې ته برای درکړی و او تاسې چې څه کول الله هغه لیدل. همغه کسان دي چې هغوی کافران شول او تاسې له مسجد الحرام نه منع کړئ او د قربانۍ اوښان یې حبس کړل له دې چې د قربانۍ ځایو ته ورسیږي. که په مکه کې داسې نارینه او ښځې موجودې نه وای چې تاسې نه پیژنئ او که دا خبره نه وای چې په ناآګاهانه ډول به تاسې هغوی په عمل کړئ او په دې سره به پر تاسې پړه راشي نو الله به تاسې ته اجازه درکړې وای چې د زور له لارې تاسې مکې ته ننوتلي وای. مخنیوی د دې لپاره وشو تر څو چې الله چې څوک وغواړي په خپل رحمت کې داخل کړي. هغه مؤمنان که بیل شوي وای نو د مکې له خلکو نه چې کوم کسان کافرانو هغو ته به مونږ ارومرو سخته سزا ورکړې وه. همدا دلیل دی چې کله چې دغو کافرانو په خپلو زړونو کې جاهلانه دریځ ټینګ کړ نو الله پر خپل پیغمبر او مؤمنانو باندې ډاډیانه نازله کړه او مؤمنان د تقوا د خبرې پابند وګرځول چې هغوی د هغې زیات حقدار او اهلو. الله د هر شي علم لري. په واقع کې الله د خپل پیغمبر دغه خوب رښتیا کړ چې که الله وغواړي تاسې به ارومرو مسجد حرام ته د پوره امنیت سره ننوځئ. خپل سرونه به وخورئ او ویښته به لنډ کړئ او پر تاسې به هیڅ ویره نه وي. هغه په هغې خبرې پوهېده چې تاسې ورباندې نه پوهېدلی. له دې امله هغه د خوب پوره کېدو نه مخکې تاسې ته دغه نږدې فتح در په برخه کړه. هماغه د الله ذات دی چې خپل پیغمبر له هدایت او حق دین سره لیږلی دی تر څو چې هغه پر ټولو ادیانو باندې غالب کړي او په دې حقیقت باندې د الله شاهدي کافي ده. محمد د الله پیغمبر دی او کوم کسان چې له هغه سره ملګري دي هغوی پر کافرانو سخت او په خپلو منځو کې خواخوږي دي. ته چې کله هغوی ګوري پر رکوع او سجده او د الله د فضل او د هغه د رضا په طلب کې بوخت مومي. د سجدو نښې نښانې د هغو پر مخونو موجودې دي چې په هغې سره هغوی بیل پیژندل کیږي. دا دی د هغو صفت په تورات کې او په انجیل کې د هغو مثال داسې ورکړ شوی دی چې ګواکې یو کښت دی چې لومړی هغه خپلې څانګې راباسي بیا یې هغې ته قوت او وده ورکړه بیا هغه مخ په پخېدو شو بیا هغه پر خپل تنې باندې ودرید. هغه کروندګر خوشحالوي تر څو چې کافران د هغو په تقوی او سمسورتیا باندې له غوسې وسوځي. د دغې ډلې خلک چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي الله د دوی سره د بخښنې او لوی اجر وعده کړې ده.